ای څه کوې کساب وروره خالي هډوکي وسپینې ورچه غوښه راکړه یاره. دا غوښه د وروره کې وړې ویسې کې نه وړې زه ولاړ سم. السلام علیکم ورحمة الله. سلام. خیرت شای بخیر. درې کیلو غوښه خوراک. صحیح ده دستي. هاي څه کوې یاره براته د 5 کالو ګراک دی یم ورکه 3 کیلو غوښه ور دې دونه غټ هډ راچولې بیا د سپینې راچولې یاره ته دا څه کوې که غوښه کې کمه ده. دا غوښه د زردا ده کې وړې ویسې وروره کې نه وړې وروره ټیمه پاسو پراپر روزه کې وروره دا غوښه سپینه زه چاته رات خانه بیخي ډېرې سپینې پکښې دي یاره زه پوخ ګراک یم ستا بیا 15 کاله زه د تازه غوښه وړم. زردا ده وروره دا سپینه په غوایي کې راغلې وروره چې نه وړې زه چاله ورکړم وروره. بس دی ټیک دا به تیلې کې راواچه پایې به د سره نه وي ډېر شوق مو متصل صاحب پر زما د پایې مې وکړي پایې ډېر ښه پایې را روانې که ټیم سره ستا خو وروره ودرېږي. سمه ده وروره زه بس انتظار کوم. ماما یو کیلو غوښه را صحیح سمه وروره. هاي څه کوې براته وروره یاره اکشنۍ دې راوړې دونه ښایسته توره غوښه دې ورکړله زه ستا پوخ ګراک یم بیا ما 3 کیلو غوښه غوښته تا ما د خالي هډوکي سپینې راکړه دا ولې دې ګراک پر کوې یاره. و زردا ده وروره ته مې یو کیلو ښه غوښه ورکړله توره غوښه مو کړې څو عمر مخکې یو سړی رالی ما له یو خبره وکړله. السلام علیکم کساب وروره. وعلیکم څنګه یې وروره خیرات خیر بیدار یاره ته راکړه یو 15 کیلو غوښه خو راکړه دا ډوله. صحیح. ای څه کوې کساب وروره خالي هډوکي وسپینې ورچه غوښه راکړه یاره. دا غوښه د وروره کې وړې ویسې کې نه وړې زه ولاړ سم. کساب وروره خوا مه بدوه ما غوښه نه وړله. چې غوښه نه وړه بیا چې ته په راغلی کساب وروره یو خواست مې درته کوي. څه خواست سره ته کوئ؟ خواست مې دا درته کوي کساب وروره دغه د 1 کیلو والا او د 1 کیلو والا ستاله راځي دا ډېر غریبانه وي نو دا ته بس دا خواست درته کوم چې دې ته سمه غوښه ورکوه دا سپینې هډوکي مو ورچوه ولې دوی په هفته کې یو ورځ غوښه راغواړي بیا چې دوی کور ته ویسي دا 1 کیلو دا 1 کیلو غوښه نو چې هلته دوی پخه کړي نو هډ ورسي یا سپینې نو په دوی نه رسېږي بس زه دا خواست درته کوم دا 1 کیلو والا او دا 1 کیلو والا ته سمه غوښه ورکوه د الله د رضا دپاره ورکوه. سمه ده انشاءالله تعالی به ستا به دا خبره زه انشاءالله عمل کوم د خیر سره. وزر دا د وروره هغه به ورځ چې ما ته سړی هغه خبره کړې وه هغه ما په زړه باندې نیولې ده کیلو والا چې راسي 1 کیلو والا چې راسي هغه ته ډېره ښایسته غوښه ورکوم توره غوښه ورکوم د هغې د وچ څه زما کسابه ماشاءالله ښه په زور کې روانه ده الله پاک په رزق کې ډېر برکت راچولی دی. ماشاءالله برات خانم دا ډېر ښه سوچ کړی دی په دا رقم د غریبانو سره ښه کوه الله تعالی دې په رزق کې نور برکت هم واچوي الله تعالی به نور روزي هم درکړي.